سلامونه. د وش فکر په یو بل پادکاسټ کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن د اګست 15 ده او پوره 15 کاله له مخه کابل طالبان ونیو او د افغانستان چې کوم جمهوري نظام و هغه رانسکور شو او ولسمشر اشرف غني کابل پرېښود او ولاړل. له هغه وروسته طالبان پر افغانستان باندې حاکم دي. په دې پادکاسټ کې راسره میلمه د ولسمشر د دفتري د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي دی. ډاکټر فضل محمود فضلي ممکنه د افغانستان کې ټول پیژني. د ډاکټر اشرف غني یو له مهمو سلاکارانو څخه و. د افغانستان په دې ټولو چارو کې په دې وخت کې دخیل او ډېر له نږدې څارلي دي. ډاکټر فضلي سره مې لږ وړاندې خبره کوله. ما د دې پادکاسټ کې به کوشش دا کوو چې وطن ته خلکو ته کره او سوچه معلومات ورکړو. اول به ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی ووایم. د لوی بخښونکي خدای په نامه ډېره مننه کاکړ صاحب، هرکله راشي بلنه مننه. فضلي صاحب لکه مخکې ما او تاسو دواړو خبره وکړه چې د ویش فکر مقصد د یوټیوب له لارې پیسې ګټل نه دي، بلکې ځینې مسؤلیتونه او ذمهوارۍ دي چې موږ تاسو د خپلې خاورې پر غاړه لرو، د هغه پوره کول دي. او زموږ تاسو په وطن کې کنسپیرسي تیوریانې چې ورته وایي، سازشي تیوریانې ورته وایي، ګنګوسې معلومات دا بیخي کم دي. او بیا تاسو ولې ځکه چې دا ځکه دي چې ګنګوسې او د کنسپیرسي تیوري چې معلومات خلکو ته کم دي. نن تاسو په یو داسې دریځ کې واست او یاست چې تاسو ته ډېر معلومات دي. نو ما تاسو ته دا خواست هم وکړئ چې که زه چیرې تاسو باندې سخت سوال کوم، نرم سوال کوم، نو د هغه هدف به دا نه وي چې فریب جوړېدل دي، بلکې دا مقصد دی چې زموږ تاسو په کلي وطنونو کې چې کوم خلک اوسي یا د افغانستان په غمیزه باندې څوک تحقیق کوي، ریسرچ کوي، نو هغه ته یو کره معلومات وي او له یو ښه تناظره ځای دې ته وګوري. نو که ستاسو اجازه وي پیل به وکړو. زه به لومړۍ پوښتنې ته راسم. مهرباني او فضلي صاحب، په افغانستان کې جمهوري نظام د اګست په 15 2021 کال کې سقوط کوي. یو پوره نظام له منځه ځي چې هغه نظام چې هغه جوړ شوی ډېر شوی او ستاسو پکې بیا ډېر له نږدې و. ستاسو په فکر باندې د افغانستان جمهوري نظام په 15 اګست سقوط وکړي که نه په 29 د فروری 2019 کې وکړي چې کله امریکا له طالبانو سره د سولې په نامه تړون لاسلیک کړي؟ مننه کاکړ صاحب. اول به زه ستاسو د خبرو هغه سریزې ته مراجعه وکړم. تاسو په سریزه کې ویلي که چیرې بحث جدي نه وي، بحث په اخلاص سره نه وي، نو طبعا بیا په ولس کې خصوصا زموږ او ستاسو په سیمه کې د توطئې تیورۍ ته زمینه برابرېږي یا د سازش تیورۍ چې تاسو ورته نوم ورکړم. او دا هم ځانته یو دلیل لري، تاریخي دلیل لري. تاریخي دلیل دا دی چې د 1820 کال نه را په دې خوا چې استعماري تاریخ لیکونکي څومره لیکنې زمونږ د هیواد، زمونږ د قوم او زمونږ د ټولنې په هکله لیکلي، داسې یو فکر ترزیح کړی په ولس کې چې ګواکې هر څه چې د استعمار، هر څه چې د لویدیځ او هر څه چې د لویو ځواکونو لخوا نه لیکل کېږي هغه کره دي، هغه واقعي دي، هغه رښتونی دي. مګر که چیرې خپله افغانان که په بره کې دي او که په لر کې دي، که دوی څه لیکي نو دا د اعتبار وړ نه دي. زه به خپل ولس ته په عاجزانه توګه دا وړاندیز وکړم چې حتی هغه لیکنې چې ستاسو د داخلي مخالفینو او یا ستاسو د فکر د مخالف لخوا نه لیکل شوي وي، په پښتو لیکل شوي وي، په هغې باندې ډېر اعتماد وکړئ نسبت دا ده چې په استعماري روایتو باندې باور وکړو. نو فقط مې غوښته چې دغه دوه ټکي هغه د تاسو مهمې نکتې ته په تاریخ په تناظر کې کتنه وکړه. دقیقه که همداسې راشو 2021 کال ته، په 2021 کال کې هم د افغانستان
د جمهوریت دولت د سقوط نه وروسته په اولو ساعتونو کې ورځو ونیو میاشتو کې هم کټمټ اماغه د استعمار روایت حاکم لکه څنګه لکه دا چې د افغان خبره مطرح نه وه د ولس خبره ونه ویل شو څه چې وویل شو دا دی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سقوط د افغانستان د دولت لخوا نه وشو د مسکو نه خبر راغی چې سقوط د افغانستان دولت لخوا نه وشو د پاکستان او د ایران نه هم همدغه خبرونه راغلي دلته د افغان خبره بیخي نه وه له پیله نه وه او د دې څخه مخکې نه وه نو ښه به وي چې دغه تاسو چې کوم نوښت په لاس کې اخیستی په دې باندې په تفصیل سره وغږیږو اوس را به شم ستاسو پوښتنې ته ها مهرباني ستاسو پوښتنه دا وه چې آیا د افغانستان د جمهوریت دولت سقوط د 2021 کال په 15مه نیټه وشوه او یا د دې څخه مخکې او د دې څخه مخکې ستاسو هدف د دوحې هغه شرمناکه تړون چې زه ورته اکثرا د ګندمک تړون ته ورته او یا د لاهور تړون ته ورته یو تړون بولم د آخري ځل لپاره د دوحې تړون د سقوط لپاره هغه لویه زمینه مساعده کړه اما سقوط هغه مقدمات چې ورته وایي هغه لومړني فکتورونه چې ورته وایي د جمهوریت دولت له پیله یعنی د 2001 کال او د 2002 کال څخه پیل شوي وو چې ورو ورو نظام ضعیف شي د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي نظام د اقتصادي پلوه د امنیتي پلوه په بهرنیو متکی وي او دې سرحده پورې ورسیږي چې وویل شي چې دلته په دې هیواد کې حتی د نړۍ ځواکمن اردو لکه د ناتو سازمان د 40 هیوادونو سره نشي کولی چې دلته ثبات منځته راوړي نو موږ مجبور یو چې د طالب ته چې د تروریزم خطاب کوو هغوی سره کینو مذاکره وکړو مذاکره په 2013 کال کې په رسمي توګه پیل شوه د طالب سره دی چې امریکای مخکې د دې نه ویلي چې دوی په هیڅ صورت سره د یو غیر دولتي تروریستي ډلې سره مذاکرات نه کوي اما موږ ولیده چې دوی مذاکرات په پټه پیل کړي د دوی اړیکې او روابط په 2013 کال کې پیل شو شاید د دې کتاب یعنی هغه څنګه پیل شوی وي او د چا د لارې پیل شوی وي او چېرته شوی وي داسې که لنډ وي ډېر به ښه وي په لنډه توګه هغه په انګلیسي کې چې ورته سیکوینسینګ وایي هغه کومې خبرې چې ترسره شوي دي بالکل په 2013 کال کې د اوباما حکومت تصمیم نیسي چې په ګوانتانامو کې 15 مهم طالبان خوشي کی دوحې ته انتقال کی په دوحه کې دوی ته یو ماړی ونیسي او الته د دوحې دفتر پرانیزي د سولې د مذاکرات لپاره د طالب شرط دا و چې د دوحې د دفتر نوم شي د افغانستان د اسلامي امارت سیاسي دفتر چې دې سره هغه د وخت د افغان حکومت مخالفت وکړ او د سولې مذاکرات پیل شو بالکل د دې دفتر مصارف او مالی امکانات هم د امریکای له خوا نه او هم د قطر هیواد او ځینو نورو هیوادونو له خوا نه د امریکای او د طالبانو ترمنځ تماسونه لا ماغه وخت پیل شو یعنی د جمهوریت د سقوط نه اته کاله مخکې دا کارونه پیل شو دوی سره موافقت بخښنه غواړم ستاسو دغه سیکوینس تاسو ساتئ که نه ما خیال بلکې په 2008 او 9 کې چې زما کوم او بلکې کره معلومات دي زه هغه سرچینې ته نه ځم له طالبانو سره د امریکا د پردې شاته مذاکرات وو او خبره پر دې باندې وله چې طالب او القاعده سره بیل کړي پر دې باندې اختلافونو دا د 2009 لسم په دې شپو کې کېدله تاسو خبرې او دې ته موږ نه د اړتیا نه لري چې سرچینه وخی دا هم په پرانیستي منابعو کې شته د دوی یو ناسته په 2011 کال کې په پاریس کې وشوه په ایټالیا کې شوی په آلمان کې شوی او حتی هغه وخت کې د افغان حکومت په اصطلاح
هغه ظاهره سیاسي مخالفین هم اروپا ته دعوت شول او طالبانو سره مخامخ کېناستل شو. نو دغه ترتیب په دغه شکل سره روانو، دوی سره موافقې ته رسیدلی وو. 2013 کال ولې مهم دی چې دوی مذاکرات پیل کړي؟ ځکه مهم دی چې د امریکای متحده ایالات د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړ چې د جمهوریت سقوط د سیمې په تاوان نه دی بلکې د دوی په ګټه دی. د امریکای متحده دا تاسو په کوم اساس دا خبره یعنی کوي؟ او دا دلته 3 خبرې دي. لومړی، ښاغلی خلیلزاد د امریکای د متحده ایالاتو استازی مسکو ته سفر کوي او د مسکو پیغام دوی ته دا و چې په دې مذاکراتو کې د مسکو برخه چیرته ده، او د مسکو برخه دا و چې امریکای دوی ته ویلي چې موږ کولی شو چې د دوحې طالبان مسکو ته دعوت کو او دلته د دوحې سره موازی د مسکو یو فارمټ هم پیل شي. هماغه و چې د مسکو کنفرانس 1 او 2 جوړ شو د افغانستان د حکومت د خوښې مخالف. بل دلیل چین سره و. چین ته هم په همدې شکل د طالبانو استازي سفر وکړ، هلته هم کنفرانس شو. حتی امریکای متحده ایالات د خپل دودیز دښمن یعنی ایران ته هم دغه امتیاز ورکړ چې د تهران کنفرانس جوړ کړ، هلته هم طالبانو وغوښتل. د منځنۍ اسیا سره تاشکند کې د طالبانو یو ناسته وشوه چې په دې شکل امتیاز وکړي. او د پاکستان موضوع خو بیا موږ تاسو ته معلومه ده. د پاکستان په هغه د طالبانو د ټیم په جوړښت کې مثلا د ملا برادر خوشي کول، دا چې ملا یعقوب هغه وخت کې د ملا هیبت الله څخه ناراضه و، بیرته د هغوی راتګ د طالبانو غورځنګ ته او هغه د هیبت الله د مرستیال په توګه ټاکل، دا ټول د امریکای هڅې وي. یعنی دغه ټولې برخې چې تاسو په دې 18 میاشتو کې ګورئ، د 2013 کال د فبروري نیولې تر 2020 کال فبروري پورې، په دې 2 کالونو کې د امریکا هڅه دا و چې د سیمې هیوادونو ته خصوصا روسیې، چین او ایران ته قناعت ورکړي، ځکه دوی خو طالبانو سره وخت موافقې ته رسیدلي او پاکستان په دې کې مهم رول درلود. اما د سیمې هغه د اعتماد اخیستل د دوی اساسي کار چې دوی په 2 کالو کې تر سره کړ. اوس دې کې فضلي صاحب دې ترازو تاسو چې دا ټول سیکوینس یا دا یو ترتیب باندې خبره وکړه، سوال یا پوښتنه دا ده چې تاسو په حکومت کې واست او د اشرف غني په مشرۍ حکومت و، تاسو ته نړیوال ملاتړ په خپل ځای باندې موجود و، مشروع واست، رسمي واست، قوت طاقت سره و، تاسو سره عسکر سره و، پارلمان سره. سوال دا دی چې دا دومره زیات د سقوط پر ضد چې ستاسو په وینا باندې هلې ځلې امریکا کوي، خبره دا ده چې په کوم روج باندې طالب یا تاسو په دې کیسو خبر یاست، لنډه به دې ته راسو چې د طالبانو سره په دوحه کې تړون کول، دا په دې معنا ده چې هغه قوت چې هغه نامشروع هغه مشروع کول دي، او چې کوم مشروع دي هغه نامشروع کېږي. دا خو که یو عام د سیاست طالب علم وي، زده کوونکی هغه هم په پوهېږي. افغان حکومت یا ډاکټر اشرف غني یا تاسو دا درک نه کړه چې موږ د انګریزي په اصطلاح ډیلیجیټیمیټ شو، موږ نامشروع وګرځول شو. نو هغه ته ستاسو غبرګون هغسې یا و یا نو، تاسو د دې یا اشرف غني ډاکټر اشرف غني د دې مخه نیولو دپاره خو هغسې څه ونه کړای شو، ځکه چې کوم شرایط په هغې کې شامل نه کړای شو یا دی خپله شامل نه شو. دقیقا دې خطر ته خو د اولې ورځې نه متوجه وو. ځینې داخلي اړخونه درلوده، ځینې بهرني اړخونه درلوده، ځینې د امریکې او د پاکستان او طالبانو پورې اړه درلوده. اول به راشم داخلي اړخونه ته چې هغه خپل افغانانو پورې اړه لري، ځکه د همدوی هېواد دی، دوی باید مسؤلیت واخلي. په 2013 کال کې چې کله امریکای د طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل کړل، د دوی ادعا دا وه چې دغه ټوله پروسه په 100 اونیو کې پای ته رسېږي، او په افغانستان کې
د حکومت د چارواکو نه بغیر د دوی د ټولو سیاسيونو سره کېناستل او دوی ته ویل شو د امریکای متحده ایالاتو له خانه چې حکومت نور په څو غونیو کې له منځه ځي. مونږ طالب سره یو موافقې ته رسیدلی یو، 50% قدرت به د طالب سره وي او پاتې 50% برخه به د دغه نورو جنگ سالارانو سره، د انجیو د مشرانو سره، د جهادي مشرانو سره، دغه کسانو سره به وي. نو مونږ په لومړی ګام کې دغه لاسه ورکړه چې ټول داخلي سیاسونو هغه اجماع، هغه کنسنسس بلډینګ چې و هغه مونږ د لاسه ورکړه. مونږ چې هر څومره کوښښ کوو طبعا هغه زور او هغه حاکمیت او اشراف چې امریکای په دوی باندې درلوده د افغان دولت په دوی باندې نه درلوده. دغه اول اړخ. یعنی دا خو د زبا دلته پښتنه دا وکم چې دا ستاسو د حکومت یا د ډاکټر اشرف غني د شخصیت یا د هغه چې کوم فن دی، ځکه چې هغه کتاب هم لیکلی دی چې فکسینګ د فیل سټریټ، په دې ټولو شیانو باندې هغه پوهېدی. دا د هغه تاسو دا منئ چې اجماع نه کول، پر خلکو باندې خپل نفوذ نه درلودل، پر خپلو خلکو چې ولسمشر دی، دا د هغه ناکامي ده؟ دا زموږ د ټول سیاسي کلاس یا د ټول سیاسي ډلې ناکامي ده چې په هغې کې حکومت هم راځي، په هغې کې سیاسیون هم راځي، په هغې کې د پارلمان وکیلان هم راځي، په هغې کې رسنۍ هم راځي، په هغې کې ټول نخبګان راځي. ځکه هلته یو ځلې د حکومت د ځینو غړو نه، د ولسمشر نه پرته نورو ټولو عجله وکړه چې دوی فکر کوي چې دلته کېدای شي په 2-3 میاشتو کې یو نوی حکومت راشي او دوی به د نوي حکومت د پوستونو څخه پاتې شي. او زه همدغه دلیل بولم چې د افغانستان د جمهوریت دولت سقوط یو سیاسي سقوط او د سیاسي سقوط هغه لوی عامل په افغانستان کې د سیاسي پروسې او د سیاسي اجماع نشتوالی چې په افغانستان کې د اجماع لاسته راوړل په هغه وخت کې دا کوم ایډیولوژیک ګام نو، دا د ارزښتونو په اساس باندې اجماع نه وه، دا د امتیازاتو په واسطه اجماع وه چې هغې کې موږ پاتې راغلو، هغې کې موږ حکومت هم پاتې راغلی، هغه سیاسي نخبګان هم پاتې راغلل، نړیوال هم پاتې راغلل. دا در سره منم. بل اړخ په نړیوال بود کې دا و چې امریکای چې کله د سیمې اعتماد ترلاسه کړ او په افغانستان کې څومره د لویدیځو هیوادونو سفارتونه وو، دوی ټول پوه شول چې جمهوریت دولت سقوط کوي او د دوی هغه اوسنی نوی همکار د طالبانو ډله ده چې د هغوی دفتر په دوحه کې دی. په کابل کې میشت سفیران هره اونۍ به دوی دوحې ته سفر کول، خپل گزارشونه به طالب ته ورکول. یعنی د افغانستان د جمهوریت دولت مشروعیت هماغه 2000 دا تاسو یعنی کرا خبره کوي چې همدغسې به وه، نه یوازې دا چې کره خبرې کوم بلکې د دوی هغه تقسیم اوقات او مهالویش د سفرونو او د هر سفر هغه گزارش ما سره دی، د هر سفیر د دوی به او په ډېره خوشحالۍ سره هغوی ته به وخت نیو. نه یوازې دا چې سفیران او کوم شی چې تاسو اشاره وکړه چې موږ نړیوال مشروعیت درلوده، د 2019 کال نه وروسته موږ مشروعیت نه درلوده. د نړۍ او د ملګرو ملتونو د سفیر په موجودیت کې ښاغلی یاماماتو د یوناما سفیر په افغانستان کې دغه ډیر وخت په دوحه کې تیرېده نسبت دې ته چې په افغانستان کې تیر شي. او همداسې نور د مدني ټولنو غړي دوی ټول ته په اروپا کې نوي جوړ شوي مدني ټولنې سیول سوسایټیز د سولې متخصصین دوی ټول دوحې ته روان. اما دغه د ټولو جزئیاتو نه که تیر شو راځو بالاخره دوحې تړون ته. دوحې تړون کې د افغانستان د مشروع دولت چې هم داخلي مشروعیت درلوده هم نړیوال مشروعیت درلوده حتی نوم یې نه دی ذکر شوی. د دې تر څنګ حتی دا نه دي لیکل شوي چې مثلا لیکل شوي چې د امریکای د متحده ایالاتو د وتلو نه وروسته به مذاکرات کیږي.
حتی داسې نه دي لیکل شوي چې د چا سره مذاکرات کیږي. دا داسې یو ستاسو خبره ډېره دغه د زمینځ کې دی که مداخله کوم د دې سره یو تاریخي خبره تړمه چې کله په دوم نړیوال جنګ کې هټلر غوښت چې له زبرځواکونو سره د هغه وخت چې کوم امپراتوري دي له هغه سره جګړه وکړي او غوښتل نو د چک جمهوریت چې له جرمني سره نږدې دی د دوی یو ځکه د هغه ته سوټرډن لینډ وایي او هغه جرمنیان پکې میشت دي په چک ریپبلیک کې و د هغو خلکو خپلې محرومۍ وې او ناهیلۍ وې او خفه وو له چک حکومته. نو هټلر د جنګ د پلمې په توګه دا وویل چې چک ریپبلیک ونیسي چې زه دغه خاوره د مځکه دا زما ده دا زما د نژاد خلک دي زما د نسل خلک دي او دوی سره ظلم دی. خو خیر اخر فرانس او برطانیه چې دغه جګړې ځان وګوري په میونخ کې کېناستو دې ته میونخ اګریمنټ وایي. چکیان یې نه وو راغوښتي هماغه لکه څنګه چې د ډاکټر شرف اشرف غني حکومت نه و یا په کې هغه شکل کې افغانان نو چکیانو به وویلې چکیانو به بیا دې تړون ته ویلې چې they are talking about us without us. We were not at the table. نو دوی زموږ په باره کې خبرې کوي خو موږ نه یو پکې که نه لکه تاسو څنګه په بله معنا. نو دلته سوال دا دی یعنې زما سره پوښتنه دا ده چې ولې یعنې د پرله پسې افغان حکومت له دغسې ناکامۍ سره آیا کمزوری ډېر و امتیازات نه وو سره چې خلکو ته یې ورکړي یا داسې وو چې په تګلاره کې چېرته نن ستاسو یعنې 15 کاله وروسته سوچ کوئ چې که دا شی داسې سوی وای نو ممکنه ده داسې سوی وای. ځینې عوامل دي چې ما تاسو ته ویلي چې ځینې فکټورونه دي چې له پیله خراب هغه څه لومړی 15 کاله مخکې چې کله جمهوري دولت پیل شو د نړیوالو په مرسته دا باید ومني چې د نړیوالو په مرسته وه دا وه چې دوی د حذف یا د اکسکلوژن پالیسي غوره کړه. یعنې تاسو فکر وکړئ یوه ډله ده که مشروع وه که غیر مشروع وه که هغوی سره موږ ایډیالوژیک اختلاف درلوده که نه درلوده خو افغانستان کې حاکم هم دغه وخت افغان دولت او هم د امریکې متحده ایالات لکه ډانلډ رامسفیلډ به واضح ویلې چې موږ به طالب تر وروستي طالبه پورې به له منځه ویسو. دا څنګه امکان لري چې که چیرې یو کس د همدې سیمې او بیا په قدرت کې می څنګه کولی شي چې تر وروستي سرتیر یا طالبه پورې د تل لپاره له منځه ویسي. یو دا اشتباه وه او افغان دولت د هماغه وخت هم دوی فکر کوي چې دوی کولی شي چې د طالبانو د بشپړ له منځه وړلو نه وروسته دوی یو ثبات منځته راوړي او دوی د امریکې د متحده ایالاتو سره همکار پاتې شول. ډېر طالبان حتی زندان ته ولېږل شو یو شمېر یې ووژل شول او د ګوانتانامو او د بګرام زندانونه ډک شول. دغه لویه نقیصه وه د اولې ورځې نه. دوهمه ستونزه دا وه کاکړ صاحب چې په افغانستان کې تمرکز ډېر په افرادو وشو. افراد وشو دلته موږ ته په اصطلاح سلیبریټیان تولید شو چې هغه په سیاست کې د هر یو نه سفیر جوړ شو د هر یو نه وزیر جوړ شو. مطلب تاسو ډېر خلک یادوي که څوک مشخص خلک هم یادوي؟ زه د جمهوریت ټول ایکوسیستم او چاپیریال یادوم د ځان په شمول یادوم ځکه هیڅ هیواد د سیاسي ګوندونو او یا سیاسي پروسې نه چې تاسو ورته سیاسي عمل وایي د دې نه پرته یو هیواد نه جوړیږي ځکه یو فرد خپل فکر لري که هغه هر څومره هیواد ته رښتونی اوسي که هغه هر څومره هیواد سره مینه ولري خو بیا هم فرد دی او په سیاست کې پریکړې باید د سیاسي سازمانونو له طریقې وشي. هغه ګوندونه چې د پخوانه یعنی د افغانستان د دیموکراسۍ د دور نه د 1940 میلادي کال نه وروسته هغه ملي او سرتاسري ګوندونه وو هغه هم له منځه لاړل ځکه چې د هغوی غړي ټول په انجیوګانو کې لوړ معاشونه دوی ته ورکړل شو او یا لوړ دولتي موقفونه ورکړل شو. نو دلته یو ډول فضلي صاحب دا ډېره مهمه نقطه او دې باندې ډېر بحثونه کېږي.
حامد کرزی د افغانستان شاوخوا 15 کاله مسؤل یا مشر ولسمشر هم پاتې شوی و په دې ټولو کې. یعنې هغه زما چې کوم معلومات دي او هغه یعنې کره دي چې دته به وړاندیز کېدی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې کوم اشاره کوئ هغه د ګوندونو جوړښت دی، نو ده به بالکل مخامخ د دې مخالفت کولی. دارنګه سړی به ووایي چې حامد کرزی چې دی د هغه یو قبایلي او جهادي پس منظر و او د هغه به یو کېدای شي د پرچم او د خلک د سیاسي شاته چې کومې کیسې وي هغه ته په کتو د ده یو دغه و. ډاکټر اشرف غني خو یعنې فکسډ د فیل سټیټ چې دی کتاب لیکي که نه، او په دې ویسټ کې او اوسه پورې سکالر دی، یعنې ډېر په احترام په قدر پښتنو کې شاید داسې عالم فاضل نه وي. هغه هم دغسې یو هڅه نه کوي چې سیاسي ګوند په افغانستان کې جوړ شي. ولې داسې دواړه نه کول؟ اول خو ما تاسو ته ویلي چې په مجموع کې د جمهوریت دولت اکوسیستم داسې و چې دلته باید د افغان ایډیالوژي په اساس ګوندونه جوړ نشي، چې دې کې دواړه هم داخلي فکټورونه او هم خارجي فکټورونه و. ایډیالوژیک ګوندونه چې په ملت پالنې باندې ولاړ او مستقل او خپلواک فکر ولري، د دې څخه مخالفت کېده. زه تاسو د دې د مخالفت یو بل دلیل وایم. په اساسي قانون کې د ګوندونو ازادي درج وه، خو د ګوندونو دپاره قانون د حکومت تر سقوطه پورې تر اخره پورې توشیح نه شوه. او دلیل دا و چې هر ځلې په هغې کې بدلون راته، په پارلمان کې به داسې افرادو چې د هغوی د ګوندونو مخالف ول، ځکه د هغوی تجارتونه خرابېدل، د هغوی امتیازات او د کورنۍ امتیازات خرابېدل. تر کومه ځایه پورې چې د دواړو ولسمشرانو بحث دی، دواړه سره دی چې تاسو ویلې چې یو شمېر توپیرونه لري، خو دوی یو شمېر مشابهتونه هم لري. دواړه په اتیاومو کلونو کې د افغانستان څخه د باندې ول، دغه وخت د دولت مخالف ول، دغه دولت چې لږ تر لږه 100 کاله تداوم درلوده. دواړه د بند پروسې هغه اصلي مهندسینو په بند پروسه کې ول. دواړه بیا په جمهوري دولت کې یو د بل قوي همکاران ول. ولسمشر غني د حکومت په شروع کې د مالی وزیر و، بیا د انتقال د پروسې مشر شو، بیا ولسمشر شو. بیا ځینې کسان دي چې د تاسو چې د سکالر یا د یو اکاډمیک شخصیت خبره وکړه، هغوی د خپلو څېړنو په نتیجه کې یو نتیجې ته رسېږي چې یو هېواد څنګه جوړېږي. د دوی هغه شخصیت چې د جان هاپکینز پروفیسر پاتې شوی و، د کابل پوهنتون استاد پاتې شوی و، رئیس پاتې شوی و، دغه راز د نړیوال بانک یو مهم چارواکي پاتې شوی و او د مالی وزیر و. د دوی فکر دا و چې افغاني ټولنه په پرمختیایي پروژو کې ثبات ته رسیږي، په دې معنی چې د هېواد په ټولو برخو کې پرمختیایي پروژې چې خلک پکې ګډون وکړي او د دوی منافع او ګټې یو بل سره شریکې شي او په دې باندې جګړه ونه شي او بالاخره موږ ثبات ته لاړ شو. ځکه زموږ تشه، زموږ ورکه په دې 45 کلونو کې د ثبات نشتوالی دی. دغه فکر د ده سم و ستاسو په خیال نه ستاسو سوچ کوئ؟ نه، د دې فکر سره زه د اول ورځ نه مخالف وم، هغه وخت کې مخالف وم، اوس هم مخالف یم. ځکه د نړۍ په هیڅ ګوټ کې موږ نه ګورو چې یو هېواد دی د سیاسي پروسې او یا سیاسي ګوندونو نه پرته جوړ شوی وي. حتی هغه هېوادونه چې په یو ګوند سره چلیږي هغوی هم یو سیاسي ایډیالوژي لري. نو د حذف او د ایکسکلوژن د فکټور نه وروسته په جګړې باندې ټینګار د امریکای متحده ایالاتو او د هغوی د وخت د افغاني همکارانو او د نورو 40 هېوادونو. درېیمه خبره، عمدن د سیاسي افغاني پروسې مخالفت مونږ ولیدل چې د افغانستان د جمهوري دولت د سقوط نه وروسته دغه دومره کدرونه چې په 100,000 تولید شوي دوی وپاشل شو.
دوی اوس هم فکر کوو چې ته ودرېږه چې څنګه موږ یو پروژه جوړه کړو، هغې دپاره یو پلان جوړ کړو او چېرته بودیجه واخلو چې دا پروژه پیل کړو. ملتونه په پروژو باندې نه جوړېږي هېڅکله. کیدای شي یو اندازې پورې هغه ډلهییز یا شخصي ګټه تاسو ته ورسیږي، اما هېڅکله د ملي پروسې برخه نشي کېدی. بالعکس هېواد بربادوي لکه څنګه چې موږ یې برباد کړو. اوس دې کې فضلي صاحب یو بل اړخ ته دا راځو چې کله چې سقوط کېږي که نه او تاسو دا هر څه څارئ او کله چې دا تاسو ته معلومیږي چې ورځ تر بله کله هرات سقوط کوي، بیا بل ځای سقوط کوي او دا د کابل ته کیسه در نږدې کېږي، دا وخت کې تاسو پلان بی یا پلان ای لومړی او دوم پلان سنجولی کتلی چې څه کول دي، چا سره په رابطو کې واست، په تماسونو کې واست او تاسو دا تمه وله چې داسې ناڅاپه به هر څه نسکور سي؟ کاکړ صاحب د ځینو پیښو دپاره خو الف و ب و جیم و دال بدیلونه وو، په هغې باندې فکر شوی وو. اما کله کله تاسو پوهېږئ چې ځینې پیښې په دومره چټکۍ سره پیښېږي چې ستاسو هغه بدیلونه د ساعتونو په اوږدو کې نور ختمیږي او د سقوط آخري څو هفتې هم په همدې شکل. لومړی دا دی چې زموږ محاسبه یا د حکومت او د دولت محاسبه په مجموع کې چې موږ فکر کوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپل حالت پاتې شي او د امریکې د متحده ایالاتو سره دی چې هغوی وتلي ووځي، د هغوی لوجستیکي مرستې به امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دوام وکړي، ځکه د هغوی ژبه هم دغه وه، د هغوی ژمنه هم دغه وه چې یوازې دوی وځي خو افغان دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی مرستې به دوام کړي. خو کله چې د مې په میاشت کې یعنې د سقوط نه 3.5 میاشتې مخکې د ځواکونو د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره مطرح کیږي، دې سره جفت 3-4 نور کارونه هم کیږي چې هغه په رسنیو کې نه ویل کیږي. لکه د دې اعلان سره ویل کیږي چې د ټولو لویدیځو هیوادونو سفارتخانې او کارکوونکي هم باید د کابل څخه وځي. نو دا خو په دې معنا ده چې دلته د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر نه وه، بلکې د ډیپلوماتانو خبره هم وه چې دوی فکر کوي یا پوهیږي چې کابل څه کوي. دا دی یو. دویم، په ناڅاپي توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د 107 امریکایي لوجستیکي لویو شرکتونو وتل پرته له دې چې افغان دولت خبر شي. ځکه تاسو پوهیږئ چې د دې 300,000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه د لوجستیک هغه ټول ارکیټیکچر هغه مهندسي چې وه هغه امریکایي وه. په هغې کې افغانان نو یا افغانان یوازې د جګړې په کرښه کې وه، لوجستیک او نورې برخې چې وي هغه امریکایي وه. پرته له دې چې د دې هغه تسلیمي وشي چې څنګه انتقال شي د امریکایانو څخه او افغانانو ته، او پرته له دې چې افغان دولت ته خبر ورکړي شي، دوی د کابل د هوایي ډګر څخه او د بګرام څخه تښتي چې د مې د میاشتې نه وروسته موږ پوه شو چې په تدریج سره خپل اردوګانې او فرقې کندکونه او ټولګانې به د هرې ورځې په تېرېدو سره دوی به د ستونزو سره مخامخ کېږي. بله موضوع د هوایي ځواک. د هوایي ځواک الوتکې د نورمال سرویس یا د چیک اپ دپاره چې د الاین هوایي ډګر ته په اماراتو کې تلي، هره طیاره چې به الوتکه چې به تله هلته بېرته ورته د راتګ اجازه نه ورکول کېده په آخري 3 میاشتو کې. نو زموږ ټول ترانسپورتي او جنگي الوتکې ټول په الاین کې پاتې شول او څه د پاسه 38 زموږ پیلوټان هملته بند پاتې شول تر سقوط ورځې پورې، ځکه دوی ته اجازه نه وه چې بېرته راشي. د دې سره بله موضوع دا وه چې د جون په میاشت کې
د امریکای متحده ایالاتو د سنټکام او د لوی درستیز استازي کابل ته راغلل. افغان دولت ته ویل چې مونږ په هغه شرط تاسو سره بیا مرسته ته دوام ورکوو چې تاسو په څو ونیو کې د څلور د ولایتونو څخه یوازې لسو ولایتونو ته تاسو په شاتګ وکړئ. او کچیر تاسو دا نشئ کولای، موږ نشو کولای چې تاسو سره مرسته وکړو، هوایي یا ځمکني یا لوجستیکي مرستې وکړو. دې ته استدلال څه ورکولی؟ دلیل یې څه وایي؟ د دوی استدلال دا و چې دوی خپل یو پلان جوړ کړی و چې هغوی ورته ویلي و چې افغان فورسز کنسولیډیشن پلان، پرته له دې چې افغان دولت خبر اوسي. هماغه بحث چې تاسو د چک ریپبلیک په اړه باندې وکړو. نو دوی د کنسولیډیشن پروګرام یا د قواو د متمرکز کېدو پلان افغان دولت ته کېښود او ویل چې تاسو وخت هم نه لرئ، عاجل باید دغه عملي کړئ. نو تاسو خپله فکر وکړئ، یو لوی هېواد لکه افغانستان 34 ولایتونه لري او په هر ولایت کې ملکي او نظامي قوتونه دي. څنګه امکان لري چې په شپږو اونیو کې 40 ولایتونه تخلیه شي، خاص د دې لپاره چې بیا د امریکې مرستې راجلب کړو؟ او هغوی باندې بیا نور اعتبار څه پکار و؟ د هغې څخه مخکې په 3 کلونو کې په هر شپږو هفتو کې دوی همدغسې یو دروغ ویلي و. ځکه بل اړخ سیاسي و. که چیرې د هغه په ولسمشرۍ کې ناست یو مشر هېواد ته اعلان وکړي چې زه دغسې یو کار کوم، دا خو طبعا د آني او ناڅاپي سقوط دپاره هم یوه نسخه وه. نو موږ د دې خبرې د امریکې د دغه وړاندیز یا د دوی دغه پیشنهاد په هکله باندې دا خبره نظامیانو تر باس لاندې نیولې وه، خو په هیڅ ډول سره د عملي کېدو امکان نه درلود. اوس دې کې فضلي صاحب دا دی، تاسو چې کوم دغه ورکوي دا ټول شالید ورته وایاست، د پس منظر هم ورکوي او دا ټولې کیسه چې وکړه، نو له دې داسې ښکاري چې د هر څه مسؤل چې دی هغه یا امریکا ده او خصوصا امریکا ده. تاسو یا په افغانستان کې تاسو هغه ته هم خیر اشاره وکړه چې په داخل کې هم ستونزې وي. اوس خبره دا چې د ټولې کیسې کېدې او تاسو محاصره کېدل او ورځ په ورځ باندې هغه په انګریزي کې سوته ایرلیونټ کوي، تاسو یعنې ستاسو حکومت سره هیڅ دومره ارزښت نه ورکوي. تاسو په خپلو کې چې به کله کښېناستاست د ډاکټر اشرف غني په مشرۍ، نو تاسو کومو نتیجې ته رسېدلي وست؟ تاسو کولی څه شئ؟ تاسو بس همدغه حکومت پرېږدئ؟ تاسو یا چاته ورسېداست یا بیا مو خپل دوسیه چې ده پر مخ یوړه که نه بس تاسو هم ورو ورو دې ته ناست واست، یو ورځ به راځي او دا هر څه به پاشل کېږي او بس راسي هغې ورځې ته انتظار وکړو؟ دا هڅې خو به هره ورځ روانې وي. زموږ ټول هدف دا و چې هغه څه نظام چې په دې 20 کلونو کې جوړ شوی و، سره دی چې ستونزې درلودې، دا باید لږ تر لږه وساتل شي. که موږ اروپا ته رجوع وکړه، که موږ د سیمې هېوادونو ته رجوع وکړه، مثلا ترکیې ته یا نورو هېوادونو ته چې د مهماتو په تمویل کې موږ سره مرسته وکړي، او یا سیاسیونو ته تر آخرې ورځې پورې موږ مراجعه وکړه، هغه سیاسیون چې نور نو حکومت سره نه غوښته چې خبرې وکړي، یوازې د طالبانو سره غوښتل خبرې وکړي، یوازې د امریکې سره غوښتل خبرې وکړي، خو موږ هغه خپله هڅه تر آخري 40 ساعتو پورې هم قطع نه کړه. او زموږ پیغام خصوصا په آخرو 3 میاشتو کې دا و چې بس د افرادو نه دی چې څوک باید په واک کې، بس دا دی چې دا ټول نظام باید وساتل شي. دا یو تاسو کله خبره کوئ، تاسو حامد کرزي صاحب او ډاکټر عبدالله دې ته هم مراجعه وکړه، هغو سره مو ولیدل یا دا خبره هم سره مطرح کړه؟ ما تاسو ته ویلې چې د دغه ښاغلو سره زما ناستې د سقوط تر آخرې ورځې پورې دوام درلوده. هغو به څه ویل؟ یعنې تاسو چې کله تاسو به کوشش کوئ چې دوی قانع کوي، د هغو نه قانع کېدل، خبره یې ځنډوله، یعنې د هغو استدلال یا برخورد یا چلند یا غبرګون څه و؟ د دوی چلند او غبرګون هم په هره میاشت کې بدلون کوو. مثلا
د سولې د پروسې یا د امریکای او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په پروسه کې په لومړیو کې دوی ویلي چې دوی نه غواړي چې حکومت په مذاکراتو کې موجود وي. دوی دا غوښتل دوی نه غوښتل چې د حکومت کې د حکومت استازي موجود وي او یا د حکومت له خوا نه سره دی چې مشروع دولت موجود وي، بلکې د دوی غوښتنه دا و چې دا مختلف ډلې دوی خپل ټیمونه جوړ کړي او الته ولېږي او دا غي ترکیب باید یو ټیم راشي. مثلا د ښاغلي حکمتیار یو وړاندیز دا و چې هر ګوند خپل د مذاکرات یو ټیم ولري، هغه د لاشي خپل سفر دی او یو د بیل طالب سره مذاکره وکړي. د جمعیت وړاندیز دا و چې د مجاهدینو یو مذاکراتي ټیم جوړ شي چې په هغه کې 50% د جمعیت برخه وي او د تورته نورم برخه درلود. نو دا په فایل کې د دوی بحث دا حمید کرزي چې وو او د عبد الله چې وو. د عبد الله خو دوی سو ډول موقف درلود. یو خو هغه د حکومت غړی اما هغه د پاره دا مهمه و چې د امریکای عمده پیغام شي. اما د امریکای عمده پیغام هم کله نا کله ډیر واضح نه دوی په منځ کې کله به د حکومت طرف ته او کله به د طالبانو د امریکای متحده ایالاتو د پیغامونو په منځ کې به دوی هم د ابهام په حالت کې. نو دغه سي حامد کرزي سي څنګه دا غوي خو همدا غوښتنه و چې باید حکومت په دې کې عمده برخه ونه لري او اماغه د جهادي ډلو مشران سره کینی یو ټیم دی ولري او طالبانو سره مذاکره وکړي. دا وروسته د ډیرو بحثونو نه بیا موږ وکولای شو چې هغه ټیم جوړ کړو چې د ټیم نوم د افغانستان اسلامي جمهوریت چې باغی کې د ټولو اړخونو کسان موجود. نو دا خو هغه اوله برخه و چې دوی مخالفت کوي. وروسته بیا موضوع چې نورم پرمختګ کوي سره د دې چې طالبان په هیڅ ډول آماده نه و چې د نور افغانانو سره مذاکرات وکړي. دا غوي اساسي هدف فقط دا چې امریکای څخه د ژمنه واخلي چې امریکایان وزي نور نو دا چې طالبان ویلي چې دوی د افغانستان د نور اړخونو سره مذاکرات کوي دا فقط د امریکای او د نړۍ او د نور خلکو د فریب لپاره. واسه تاسو هڅه وکړه چې طالبان سره د پردې شاته خبري وکړي لکه څنګه چې امریکا تاسو له پامه وغورځولې تاسو په دغه باندې تاسو د کومې خبري کوي دا چې تاسو کله داسې هڅه وکړه چې یا له پاکستان سره خبري وکړي یا د طالبان سره خبري وکړي د پردې شاته تاسو حکومت لا اوس تماس نیولې چې یو جوړجاړي ته ورسي یو لار جوړ کړي. سوله د افغان د دولت لپاره مهمه و او د دې اهمیت لپاره موږ دا دواړه برخې چې تاسو یاد کړې هم د پاکستان د دولت سره او هم د طالبانو سره په پټه دوی سره تماس زمونږ مذاکرات کم فکری د لومړي ځل لپاره په مری کې وشو چې هغه د پاکستان سره د تماس نو وروسته تر سره شو. دا غي نو وروسته په 2013 کال کې من هغه وخت کې د چې مولا یعقوب چې هغه وخت کې د طالبان تحریک څخه بیل شوی او د غوي څخه مذاکرات وکړه چې د غوي د پلار ځینې قومندانان په جګړه کې لا هم فعال او هغه مذاکرات هم تر سره شو. د دې په نتیجه کې دولت وکولای شو چې د لومړي ځل لپاره په 40 کلونو کې یو بریالي اوربندو کې په جون 2013 کال کې هغه هم زموږ نه وختو د امدې پټو مذاکراتو نتایج چې بل اخر نتیجې ته ورسېده. نو د دې ته ورته د لوی ګامونو د ته ورته نور کارونه کړی خو کله چې مونږ غوښته چې د مسایل ته پرمختګونه ورکو زمون هغه تماسونه کده مولا یعقوب د ټاله سره د دې ملګری وژل شو او بل اخره یعقوب بیرته تحریک تر شو الته د دوی د امیر المؤمنین مرستيال شو او د دوی استازي په دوحه کې په مذاکراتي ټیم کې شامل شو موږ سره روابط قطع شو. نو دا اخیری ورځ کې چې کله دا سکوت کېږي ورځ 2-3 لمخه تاسو آیا بیا هم کوشش وکړئ چې دا یعنی تاسو دا احساس
اخیری وخت کې تاسو ته کله احساس وشو چې بس نور جمهوریت نظام یا د حکومت دې سقوط کړی دی؟ اخیری وخت څه وخت احساس وشو تاسو یقیني شول؟ دا خو په مختلفو مراحلو کې فرق درلود چې د سقوط به څه ډول کیږي کني کیږي، اما اخر ځل زموږ محاسبه د می 2020 کالو چې کله امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ټول لوجستیک بند شو او نور نو ځکه چې موږ په دې پوهېدو چې د افغانستان سرتیري قرباني ورکوي، موږ په دې پوهېدو چې د افغانستان سرتیري په آخري 15 کالونو کې په ټولو جبهو کې په ټولو ولایتونو کې فعال خدا چې هر څه په هغوی باندې په ناڅاپي ډول قطع شي نو هغوی خو نشي کولی چې ځان وساتي په پوستو کې او یا لږ تر لږه د ښارونو مراکز وساتي. نو دا فقط د وخت خبره وه او په آخري 3.5 میاشتو کې بیا نو زموږ هڅه دا وه چې څنګه کولی شو داسې یوې روغې ته ورسیږو چې لږ تر لږه نظام خراب نشي، حتی که په دې کې د طالبانو هغه برخه هم غوښینه وي چې هغه په آخره ورځ یا په آخرو 2 ورځو کې د ټولو جهادي تنظیمونو سره د ښاغلي کرزي په شمول دوی ارګ ته راغلل د 14 د اګست او دوی ته صلاحیت ورکړ شو چې هر څه دوی پریکړه کوي هغه به د ولسمشر لپاره د منلو وي. یو وړوکی ټیم جوړ شو چې هغه به دوحې ته سفر کوي او طالب سره به کینی او بل اخره به هر نتیجه چې دوی ورته رسیږي هغه به افغان دولت لپاره د منلو وړ وي. نو هغه هم یعنی دغه مدیریت شوی چې ګډوډ سقوط نی منظم بدلونی دغه بارکه هم مونږ ټول ناکام شو. اوس دې کې فضلي سي اخیری وخت کې کله طالبان کابل ته راځي او تر ارګ درسي دا وخت تاسو شخصا چرته یاست؟ زه په خپل دفتر کې او ډاکټر اشرف غني صاحب هغه هم ملته ارګ تاسو یو ځای واست که بیل واست؟ یو ځای. نو تاسو ته څه پیغام راوړل شو چې باید چې ووسو؟ یعنی دا د وتلو کیسه څنګه پیل شو چې بس نور کابل پرېښول دي؟ د وتلو د قصې نه مخکې څو ساعته مخکې په کابل ښار کې او د ارګ په شاوخوا کې یو شمېر ډزې وشوې او په دې کې یو ګڼه ګوڼه وشوه، بې نظمي وه په ارګ کې چې د ارګ د جمهوریت ریاست د ژغورنې هغه امنیتي ځواکونه وو، تقریبا موږ د 3000 شاوخوا دوی پرسونل درلوده. دا ټول غوڅ اکثریت د دوی خپل یونیفورم بدل کړ او هر یو ارګ پرېښوده او په داخل د ارګ کې د جمهوریت ریاست هغه خاص ګارد چې تقریبا 12-13 کسانی اما خلک ورسره پاتې ول، نور نو د ارګ هغه امنیتي کمربند شلیدلی. دا ټول کار د ماسپښین د 1 بجې نه مخکې شوی او هماغه و چې د جمهور رئیس د ژغورنې عمومي قومندان پریکړه وکړه چې هغه نشي کولی چې په یوازې 100 کسانو سره ولسمشر وساتي، ځکه دلته خو یوازې د طالبانو ګواښ نه و، د کابل د ډېرو وسلوالو ډلو په واسطه ډک و، مختلفې ډلې وې چې اوس نور د نظام برخه نه دي، هر یو خطر درلوده. نو هماغه د امنیتي ټیم پریکړه وه چې باید ولسمشر له ارګ څخه وایستل شي. بیا د هغه وروسته تاسو څه اغېزې لارې چارې ولټولې چې څه کول دي؟ هغه ترتیبات چې تاسو ورته اشاره وکړه دا وه چې خپله امنیتي ټیم، ځکه جمهور رئیس همیشه په افغانستان کې د هلیکوپټر یو ټیم لري، هغوی د کابل میدان څخه وغوښتل شول هماغه ماسپښین او د کابل څخه دوی پرواز وکړ، اما معلومه نه وه چې چیرته ځو. یعنی دا تاسو ته یعنی ولسمشر او تاسو نه یاست خبر چې چیرته تلل دي؟ موږ په اولو 100 دقیقو کې بیخي نه پوهېدو چیرته ځو، آیا د هیواد نه د باندې ځو، آیا د کابل هوایي ډګر ته ځو، آیا بل ولایت ته ځو او یا
بل هیواد ته ځو او که بل هیواد ته ځو نو څنګه ځو ځکه د هلیکوپټرو دومره ظرفیت او کپاسټي نه نو کوم ځای ته ځو د نه نیم خو دا ستاسو یعنې ستاسو تګ یعنې د ډاکټر اشرف غني او ستاسو تګ دا هم ستاسو په واک او اختیار کې نه و که نه واک او اختیار کې خو د خپله د ټیم و امنیتي ټیم د ولسمشر ټیم دی او هغه جزئیات دی د امنیتي ملحوظاتو له کبله نشو کولی چې افشا کړي اما د ولسمشر خو طبعا نه غوښته هغه قصه یې خپله هم کړې ده چې تر اخره دقیقه پورې په خپل کتابتون کې ناست و او فکر کوو چې لاړ شي دفاع وزارت ته او په دفاع وزارت کې دغه د ټول دغه څه چې ګډوډي دي تر یوه اندازې پورې نږدې وڅاري اما د امنیتي ټیم یې راغی چې ویلې چې دفاع وزارت ته څوک نشته خپله دفاع وزیر کابل او ډګر ته تللی او تښتېدلی دی نو بالاخره ولسمشر د خپل ټیم د امنیتي ټیم په واسطه مجبور کړی شو چې ارګ پرېږدي ځکه چې ارګ کې د امنیت نور د ګواښ سره مخامخ او ستاسو په خیال باندې دا یو ښه فیصله ده دا سخته ده چې موږ پوه شو چې ښه پرېکړه ده که نه ده نه خو اصل اوس 15 کاله وروسته ښه پرېکړه ده ځکه چې ما خپله د ډاکټر اشرف غني وینا اورېدله او د یو قسم په غازي امان الله خان ته پیغور ورته وایي یاسې د خپل یو نظر و چې بس میدان به یا وطن به نه پرېښودی دقیقا نو دغسې یو تاریخي موقع پر دم راغله د خبرې د دې سترګو ته ودرېدلې ستاسو په خیال باندې د هغه له هېواده وتل ښه فیصله وه زما خپله برداشت د دغسې پرېکړې په اړه باندې وه چې هغه سناریو چې ورته جوړه شوې وه دا وه چې دا په ارګ کې کینی هغه په ښه حالت کې دا ونیول شي او د ټوپک تر فشار لاندې واک طالبانو ته انتقال کی او نتیجه به دا کیږي چې د امریکای متحده ایالات وایي چې ګوري د افغانستان یو منتخب ولسمشر یو قانوني مشروع دولت په خپله خوښه واک طالب ته وسپاره او طالب چې دی اوس واکمن دی او طالب یو مشروعیت لري که نو تاسو د دې وایئ چې دا فیصله پر وخت په دې حساب سمه وه دغه سناریو ته چې وګورو بالکل سم چې ووته بله سناریو چې په د افغانستان په تاریخ کې که چیرې موږ تاریخ باندې یو تاریخ څخه زده کړه کوو دا ده چې زموږ په مخ کې پرتې دي هغه څه چې د افغانستان پخواني ولسمشر ډاکټر صاحب نجیب الله باندې وشو هغه څه چې په همدې ارګ کې نور ولسمشرانو باندې شوي دي د هغې د مخنیوي دپاره د دې بې عزتۍ دپاره ځکه دغه ټول قتلونه د استعمار او د هغوی د نیابتیانو لخوا په کابل کې شوي دي چې تر اوسه پورې هغوی موږ باندې ملنډې وایي نو دغه هدف ته د دې خطر هم و او د دوی راپورونه هم د امنیتي ټیم د تحلیل په واسطه دوی ته راغلي وو پاتې شوه نور احتمالات هم ته کولی شي چې وسنجوي چې مثلا که پاتې وای او هغه په دودیز ډول سیاسي مبارزه کړې وای خو موږ ولیده چې هغه نور سیاسیون چې پاتې دي هغوی حتی نشي کولی چې خپل ټاټوبې او کور ته لاړ شي نو سیاسي مبارزه خو لا پرېږده ښه خو ځکه فضلي صاحب دې ته به راسو دا دومرې اوږد او ښه هراړخیزه مجلس وسو یعنې که تاسو به حیثیت فرد یو شخص اوس 15 کاله وروسته هغې کمې تېروتنې دي غلطۍ دي په 1 2 3 چې تاسو نن اعتراف کولی شئ چې ما یا د ډاکټر اشرف غني لخوا سوي دي یعنې داسې غلطۍ منئ چې سوي دي په دې اړه اوس فکر کوم چې موږ په پیل کې خبرې وکړې اول خو دا ده چې موږ په دې 16 کالو کې زه په حکومت کې 3 کالو او بیا په دې 3 کالو کې هغه اجرایي بخش کې زه 1.5 کالو اما ما په نور مرکو کې هم ویلي دي چې زه دې ته آماده یم چې سره دې چې زه د 1.5 کال لپاره د ټولو 16 کلونو مسؤلیت واخلم خو دا مسؤلیت په دې معنا نه چې یو فرد اخلي دا مسؤلیت په دې معنا چې د افغانستان سیاسي قشر باید واخلي او ترې زده کړي اول او زده کړه دا و چې
په بهرنیانو باندې متکی او اتکا په سیاسي پروسه کې دا مطلقاً غلطه ده. هغه اشتباه چې امدا اوس هم زمونږ د ماغه وخت سیاسيونی کوي، زید سفیرانو کورونه ټکوي، زی نور بهرنی هیوادونو په کنفرانسونو کې چې اجنډا بیخي د دې پلاس نه جوړ شوی جوړي، هغه باید تکرار نکړو. دومره ذکر ده چې په افراد باندې چې بیخي پرختي هر څومره وطن سره مینه لري، باید افراد د یو سیاسي پروسې مالکیت د دې پلاس کې باید نه، ځکه چې افراد کېدای شي د هر هیواد په واسطه او یا د هر ډلې په واسطه او یا د خپل غلط فیصله په واسطه کولای شي چې هیواد بحران ته ویسي. باید هر کوم سیاسي فعالیت کوو هغه باید یو سیاسي ګوند برخه وسو، هغه سیاسي ګوند باید په ښکارا الفاظو منشور او منیفستو ولري او د مغي په اساس باندې موږ باید شفافیت او محاسبه. دریمه خبره ده چې هیڅ څوک باید د دې پروسې څخه حذف نشي، هیڅ څوک باید ایکسکلود او حذف نشي. ټول افغانان دي، د دې وطن څخه هیڅ څوک نشي ورکېدی، کاغه د شوروي په بمونو، کاغه د امریکایانو په بمونو او یا د طالبانو په ځانمرګي بریدونو او د بوشکو په بریدونو، دلته څوک نشي ورکېدی. او دې کې به مجرمانی، دې کې به د هیواد د وګړو قاتلین وي، دې کې به فاسدین وي، دې کې به په غیر قانوني توګه میلیونرانی، خو بیا هم افغانان دي او د امجید جغرافي اوسیدونکي دي. نو د حذف څخه باید موږ مخنیوي وکړو. آخري خبره ده چې موږ نشو کولای چې د وګړو په منځ کې کله چې د هیواد نه د باندې راځو او بیا په راحتۍ کې په داخل د هیواد کې په غیر مسولیتۍ سره بیا هم د جنگ او د قومونو او وګړو ترمنځ د اختلاف خبرې وکړو. دا پنځه ټکي وی چې په لوی کې متاست تشریح کړه، خو نورې برخې ډېرې لري. ډېر مننه ډاکټر فضل صاحب، په ډېر ښه تفصیل خبرې وشولې او هیله ده چې د وش فکر کتونکو ډېر سوالونه به ستاسو په ذهنونو کې وي، ډېر به زما هم وي، ډېر به پاتې شوي، خو بهرحال هڅه پوره وشوه ډاکټر فضل صاحب هم او ما هم چې هغه اړخونه چې هغه ډېر مهم دي پر هغه خبره وشي، خو بیا هم دغسې خپرونو ته دوام ورکوو. نو ډېره مننه ډاکټر فضل صاحب ستاسو. کور رمضان ښه وخت ولرئ، ژوندي اوسئ.